او چا چې د علماء کرامو توهین کړی ده د اهل حق توهین کړی ده د علماء سپکاوی بیان کړی ده والله العظیم زه په دې منبر ویم دنیا کې الله پاک جل شانه شرمنده کړی دي چا چې د علماء توهین کړی ده چا د علماء سپکاوی کړی ده والله العظیم چې غي دنیا کې شرمنده دي رونو دین پورې ګوره خندا مکوئ علماء پورې مخاندئ زمون قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب الحمدللہ د سلیر اشتلاق علماء کرام مشر دا قائد دا او سوک را پاسی سوک ورته سوئی رونو قیامت کی بدا دے پتہ لگی امام محمد ابن حسن شیبانی رحمه اللہ یو قول کرے دا لوی فقیح دا حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد دا اغا فرمائی وی کم سڑی چی دا عالم دا دی وجی بے قدریو کا چی دا عالم دا دکا بے قدری کم فدبان خزا طلاق دا او ما چی دا خبر او کا انشاءاللہ مسیب نوی خواہ دارلوم حقانیت اوسی امداد العلوم تے اوسی مفتی سید قمر سید دامت برکاتهم العالی اغیت اوسی چاہے دا وینا سید دا امام محمد ابن حسن شیبانی رحمه اللہ دا قول او کنا نورونو دے خلق اللہ خدای پاک جل شانہو کرامات ور کری دی